حدیث کی یو غټه فائدہ چې زما ذهن ته راله هغه دا چې داعي او عالم چې دعوت کوي که نه د ده چې څو پورې سیرت او کردار اعلی او اوچت نه وي دی په خلکو باندې د دعوت اثر نه کوي. دا کوم ځای کې دي؟ هغوی تاسې دروغ نه دي ویلي. داعي عالم دی به په بدو صفاتو په معاشره کې نه مشهور، د ده به سپین صفا کرداري، نه د چا سره ظلم، نه د چا سره دوکې، نه دروغ، نه فحاشي، نه بېدیني، نه حرام خوري. هله به بیا د ده خبره په نورو باندې اثر کوي، او څومره چې یو عالم په خپله خبره باندې عمل کوي دومره د هغه په خبره باندې خلک عمل کوي. ولې الله ولې اثر اچوي د یو عالم په خبره کې؟ ځکه چې دی مخلص وي، دی چې را څه بیانوي دی په خپله دا عملي کوي، رب العالمین د هغه په خبره کې بیا اثر اچولی، نو چې بل چاته بیانوي د هغه زړه ته خبره کوزېږي.